دلته get and transform. get څه مطلب په انګلیش او transform انتقالول له یو ځای نه بل ځای ته. دغه get and transform او دا get external data کې موږ څه کولی چې د یو بل فایل نه موږ معلومات راخیستل اکسل ته. په دې get او transform کې هم همداسې کېږي چې د یو بل فایل نه معلومات راخلي چیرته اکسل فایل ته. خو دا بیا لینک سره لینک همیشه موجود وي چې هر وخت په هغه فایل کې تغییرات راوړي کوای شي چې هغه دلته راوړي. مطلب هر وخت چې هغه فایل کې تغییرات راوړي په دې کې راځي او په دې کې بیا دا کار نه کېږي. د دوه ترمنځ فرق څه شی راځي چې که زه مثلا کوم فایل کې اوس مثلا زه یو ټکسټ فایل ورته ښیم چې په ډیسکټاپ کې فرض مثال کوم فایل ده دغه فایل ده د دې کې وینې دا خط پکې ده دا ماته راواخله ته وینې بعضې سټیپس دي چې د چیش په ذریعه جدا شوي دي او په کالمو کې سره جدا شي. فینیشینګ وګوره هماغه ډیټا به نوي ورکشیټ کې راشي یا په همدې شیټ کې راشي. فعلا زه هم په همدې کې چارچرم کرسر یې ښایي ګوره کرسر دلته یې ښایي چینجوی له دې ځای نه یې چینجوی شي مثلا وایم دغه ځای کې دې راشي اوکې کوم ګوره دا ډیټا به دلته راشي. اوس که ډیسکټاپ ته لاړ شم دا کوم فایل چې ما راخیستی د کورل په نوم ده که چېرته زه دې کې تغییرات راولم نوره ډیټا به راچوم دا ډیټا بیا هلته نه راځي. کومه چې راغلی هغه راغلی نوری نه راځي. ته بیا مجبور یې چې بیا له سره بیا همدا عملیه اجرا کړې تر څو هغه دویم عملیه راشي. خو که چېرته موږ له get and transform نه داسې عمل اجرا کوو یو ټیبل راواخلو هغه بیا چې هلته موږ تغییرات راولو دلته به بیا خپله تغییرات راځي. نو اوس ګوره د دې لپاره به راشي نیو کیوري کې ګوره موږ ته مختلف شیان لرو مثلا فرام نیو فایل که چېرې کوم اکسل فایل نه یې راخلی د یو اکسل فایل نه د اکسل فایل ته راخلی نو بیا به کوم یو استعمالوي دا که کوم ټکسټي فایل وي که کوم اکزیمیل فایل وي دا د مختلف پروګرامو فایلونه دي دا ټول دا نو که چېرې د کوم پروګرام نه راخلی نو له دې ځای نه به استفاده کوي. نو موږ تاسو ته اکسل معلوم ده نو د یو بل اکسل فایل نه به یې راواخلو دلته. نو راشه مایکروسافټ اکسل کلیک کا اکسل چې د کلیک د کوم اکسل فایل نه راخلی هر چېرته چې وي یو ځانه راواخله. مثلا زه به ورته وایم چې مای ډاکومنټ کې شاید یو اکسل فایل نه به ور وښیم دغه ټیبل چې موږ روزه پکې کار کوو زه هم دغه راته امپورټ کړم. دا ګوره دغه فایل چې موږ روښو په دې کې دومره ډېر شیټونه لرو ډیټا ټیبلونه هم لرو شیټونه هم لرو هر یو چې کلیک یې دلته ډیټا درته کوي چې د فارمولا په نوم چې شیټ ده په هغه کې دغه شیان دي دې کې چې دا شیان دي وینې هر شیټ چې غواړې دلته ټول درته ښیي. مثلا زه دا اوس غواړې چې دا شیټ راسم دلته راشي او که تغییرات پکې راولې مثلا که غواړې چې دا ډیټا کې تغییرات راولې نو بیا به ایډیټ کلیک کوې او که وایې چې نه راسم دی هلته لوډ شي بیا به لوډ کلیک کوې. خو زه به ایډیټ کلیک کوم چې تغییرات پکې راولم مثلا زه ورته چې دغه فایل دی ایډیټ شي ایډیټ ګوره داسې جدا وینډو خلاصېږي په دې ځای کې ته کولی شي چې تغییرات راولې مثلا که کوم کالم دی نه پکې راوستو اوس زه وایم چې ټول دی راشي خو دغه کالم دی نه پکې راځي کلیک کا یا رائټ کلیک ور باندې ریموو کا یا دلته موږ ریموو لرو ډبل ایکسپریس مثلا دا کالم نه غواړي رائټ کلیک ریموو دا کالم ترې ریموو کا بل رو نه غواړي هر څه تغییرات چې پکې راولې دلته تغییرات راوله بس فقط څه وکړه کلوز یې کا دلته درته وایي چې آیا تغییرات پاتې شي که پاتې نه شي نو زه ورته وایم چې پاتې شي کیپ یې کا اوس ګوره هماغه شی راځي چېرته د ایکسل اوس دا دوه سره لینک دي که زه هغه کې هر وخت تغییر راولم هغه تغییر دلته خپله راځي پوه شوې دلته به ګوره دا دې ته بیا کیوري بک وایي ګوره دلته به تیاره کوم تغییرات چې موږ راولو دلته یو په یو راځي چې دغه تغییرات پکې راغلي دي. اوس ګوره دغه موږ کوم شیټ راخیستی وو فارمولا 2 په نوم شیټ وو که نه دلته ګوره لیکلی کوم شیټ مو راخیستی وو فارمولا 2 که چېرته زه لاړ شم راسن په هغه کې بیا تغییرات راولم مای ډاکومنټ کې د څه په نوم وو ټیبل په نوم ټیبل کې بیا فارمولا 2 که نه اوس راځم دې کې نوره ډیټا اضافه کوم مثلا دغه ځای کې علي ولی احمد خان دا شامل اضافه کړم او دا مې کلوز کړم سیو مې کړم. اوس وګوره دلته راغلی شته نشته نو بیا موږ دلته په ډیټا مینیو کې څه شی لرو ریفریش لرو چې باید ریفریش شي کلیک یې یو ریفریش حال ده یو ریفریش ده صرف ریفریش چې دغه یو شیټ دغه یو ټیبل ریفریش کړي او ریفریش حال که چېرې موږ نور فایلونه هم راخیستي مثلا دې شیټ کې مې یو فایل نه راخیستی دې شیټ کې مې بل فایل نه راخیستی په دې کې مې بل نه راخیستی که غواړې چې ټول په یو وارې ریفریش شي نو بیا ریفریش فعلا ریفریش یا ریفریش حال کلیک کړه ګوره هغه ډیټا هم پکې راغله که نه که زه مثلا بیا زما هغه کې تغییرات راولم سیو یې کړم دلته به زه صرف څه شی کلیک کوم یا ریفریش حال یا ریفریش هغه معلومات به دلته خپله راځي
پوه شوئ دې ته وایي ګیټ اینډ ټرانسفارم په دې منطقه پوه شوئ یا بل د پکې شو کیوریز چې دغه ځای ته وایي چې آیا دا ښکاره شي که نه شي ښکاره کلیک یې کې نه ښکاره کېږي کلیک یې کې ښکاره کېږي بل د پرومپټ ټیبل که کله غواړئ چې د یو ټیبل نه دغسې یو لینک جوړ کړي چې د یوه ځای نه یې واخلئ بل ځای ته انتقال کړي ګیټ اینډ ټرانسفارم څه مطلب چې یو ځای نه یې واخلئ بل ځای ته انتقال کړي فرض مثال زه یو دغه ځای کې یو ټیبل لرم هم دې فایل کې دا دې نه به ټیبل جوړ کړم ټیبل جوړېدو لپاره موږ انسرټ منیو کې دلته څه درلودلو ټیبل چې دی نه ټیبل جوړ مثلا دا ځای ټیبل اوس زه غواړم چې دغه انتقال کړم یا له دې ځای نه بل فایل ته یا له یوه شیټ نه بل شیټ ته نو بیا راځم ډیټا منیو ته او دا به سلیکټ کړم دلته به څه کلیک کړم په ډیټا منیو کې فرام ټیبل به کلیک کړئ اوس ګوره بیا هماغه موډ یې راځي چې که غواړئ چې تغیرات پکې راولئ لکه مخکې چې راغی که غواړئ چې شی پکې کم کې اضافه یې کړې نو چې کله دې تغیرات راوستل فقط دا کلوز کا درته وایي چې باید پاتې شي که نه شي پاتې مثلا زه ورته هم کې پاتې دې شي ګوره هماغه راغله بل شیټ کې اوس دا دوه سره لینک دي دا شیټ او دا شیټ سره لینک ده ځکه هر وخت دې کې تغییر راولمه خپله تغییر راځي مثلا زه دلته د نمبرې ور زیاتوم دا هم ور اضافه کوم اوس وګوره دا بل ته راغلي تغیرات نه دي راغلي نو بیا به څه کوو ریفریش کوو تر څو دا فایل باید سیو شي ریفریش ګوره تغیرات راغله که نه پوه شوئ نو دا شو پروم ټیبل ریسنټ سورسز چې کلیک کړئ هغه کوم فایلونه چې اخري ته رااخیستي دي هغه درته کوي موږ له کوم فایل نه راواخیستو له دغه ټیبل نه هم راواخیستو هغه کوم فایل نه چې اخري دی معلومات ترې راخیستي د ایکسل فایل ته دلته یې درته کوي که د بیا هم کوم یو کنیکټوه نو له دې ځای نه کنیکټ کولی شي په ریفریش هم پوه شوئ چې ریفریش کوي بل د کنیکشنز هم دلته درته کوي چې موږ کوم فایلونه ډیټا راخیستې ده کوم نوم راخیستې دې نوم هم راخیستې دې نوم هم راخیستې دې نوم هم راخیستې که د کوم یو کنیکشن ریموو کوو ریموو که د تغییرات پکې راوستل اوس مثلا زه دا فارمولا 2 کلیک کوم پراپرټیز کلیک کوم ګوره دې کې بعضې تغییرات د ریفریش دي ریفریش کنټرول یو موږ دلته ریفریش خپله کلیک کوو یو دلته دی خپله هم ریفریش لري که چېرته انیبل بیکګراوند ریفریش وي دی به یې خپله بیکګراوند کې به یې موږ خپله ریفریش کوو او که چېرته دلته موږ دا کلیک کوو ریفریش ایوری 60 minutes که چېرته دا کلیک وي بیا ماته ضرورت نشته چې زه راولاړ شم هلته ریفریش کلیک کړم څو دقیقې وروسته یې خپله ریفریش کوي 15 دقیقې وروسته یې خپله ریفریش کوي هغه کې چې څه تغیرات راغلي خپله یې دلته راوړي که یې کمه یې زیاته یې هم یې زیاتولی کمولی شي او که چېرته دلته ریفریش ډیټا وین اوپنینګ د فایل کلیک کړې نو بیا هغه وخت ریفریشوي چې کله ته دا فایل مثلا کلوز کړی دی وي بل وخت چې یې خلاصوي ډیټا خپله ورته راوړي خپله ریفریش کېږي څه وخت ریفریش کېږي چې کله یې ته راخلاصوي نو دغه د ریفریش آپشن دی له دې ځای نه هم کولی شي او له هغه ځای نه هم کولی شي او دلته هم ریفریش راغلی دا شو کنیکشن او دا شو پراپرټیز نو دا ګیټ اینډ ټرانسفارم او دا کنیکشن د دوه ترمنځ فرق باندې پوه شوئ که نه چې دا همیشه لینک وي چې کله په یوه کې تغیرات راولي خپله تغیرات راولي او هغه کې بیا دا شیان پوه شوئ په دې شیانو باندې بل راځو ډیټا ته ډیټا ټولز کې اول دا ټیکسټ ټو کالمز که چېرته موږ غواړو چې ټیکسټ ټو کالمز ته چینج کړو مثلا ما یو جمله یا داسې نومونه مې لیکلي ټول داسې په یو قطار وروسته مې پام شو چې دا باید هر یو په جدا جدا کالم کې راشي نو صرف دلته کرسر کېږده او ټیکسټ ټو کالم کلیک کا ټیکسټ ټو کالم کلیک کا ګوره نیکسټ یې کا دلته به ګوره دی خپله درته ډیاګرام وښیي چې په هر یو په جدا جدا کالم کې وښیي نیکسټ فینش څه به وکړي هر یو به جدا جدا بل کالم پوه شوئ په دې باندې بل د پکې فلاش فیل بیا څه کار کوي مثلا که زه یو ټیبل ولرم اوس ګوره زه یو ټیبل لرم دلته مې لیکلی ده فرست نیم دلته مې لیکلی لاست نیم بعضې فورمونه چې خانې پورې کوئ که نه فرست نیم هم پکې لیکلی وي لاست نیم هم پکې لیکلی وي میډل نیم هم پکې لیکلی وي دا زه اوس یو ټیبل لرم چې په هغه کې فرست نیم مثلا یو نوم راته وایي د تخلص سره اسمته په ای لیکل کېږي سره اسمت الله وزیر بل تخلص بل
فرهاد تخلص محمدي دا یو نمونه دي. نه دلته زه غواړم چې فل نیم ولیکم. مثلا دلته فرست نیم کې اسمت الله ده او لاست نیم کې وزیرای، خو دلته زه غواړم چې پوره ولیکل شي، اسمت الله وزیرای ولیکل شي، دلته عبید الله اکبری ولیکل شي، وړاندې بیا فرهاد محمدي. همداسې یو غټ لیست لرم، نو زه غواړم چې د ټول څه شی ولیکم، فل نیم ولیکم. نو اوس ګوره که زه خپله لیکم یا کاپي پیسټ کوم دا خو څه وخت اخلي که نه، نو څه به وکړې یو به ولیکې، دا اسمت الله دا یو یې ولیکه، اسمت الله وزیر یو دی ولیکه، نور داسې ورسره انتخاب کړه چې هر څومره ځای وي ټول انتخاب کړه او په دې ځای کې فلاش فیل کړه. څه به وکړي نور به ټول خپله سره یو ځای کې چې هر څومره وي. پوه شوې په دې باندې دې ته څه ویل کېږي؟ فلاش فیل. بل دا فلاش د ایمیلو کې هم زیات استعمالولی شي، مثلا ایمیلونه یې غواړي چې سره جدا یې کړي نو په هغو کې بیا دا شی زیات استعمالولی شي. بل د ریموو ډوپلیکیټ څه مطلب چې ډوپلیکیټ ویلیو ایسته کړي. مثلا که چېرته موږ بعضې شیټو کې درلود لکه نه یو ټیبل به خلاص کړو، نه دا مثلا دې ټیبل کې حشمت الله بیا حشمت الله بیا حشمت الله داسې تکراري نومونه دي که نه. زه غواړم چې دا تکراري شیان ترې ختم کړم. سلیکټ یې کړه، ډیټا مینیو کې ریموو ډوپلیکیټ. کوم شي کې غواړي چې ډوپلیکیټ ختم کړي، نو هغه شي کې چې غواړي هغه پرېږده، نور ترې ایسته کړه. نو زه ورته وایم چې ډوپلیکیټ د کوم شي کې ریموو شي، کسټمر نیم کې ریموو شي. اوکې که څو دانې ریکارډونه یې ډیلیټ کړه؟ 15. ګوره هغه ډوپلیکیټ ټول ترې ایسته کړه، دا یې پرېښول، دې ته ریموو ډوپلیکیټ وایي. بل د پکې ویلیډیشن رول، ویلیډیشن ډیټا ویلیډیشن بیا څه ته ویل کېږي؟ ډیټا ویلیډیشن دې ته وایي چې که چېرته غواړې چې یو شیټ کې مثلا زه یو ټیبل لرم، په یو ټیبل کې زه قانون رول وضع کړم. فرض مثال تر چې دلته هغه ټیبلونه چې مو په بل فایل کې دا یو ټیبل ده، علي څو نمرې اخیستې دي؟ 22 نمرې اخیستې دي. دی له څونه زیاتې نمرې نشي اخیستی؟ هر ځای کې یو قانون وي که نه، مثلا نمرې له زیاتره له 100 نه ورکول کېږي، له 100 نه زیاته نشي اخیستی که نه، او له څونه کمې نشي اخیستی؟ له 0 نه کمې نشي اخیستی. 50 نه خو کم چې شي خو ناکام او کامیاب وي که نه. اوس مثلا که یو څوک بیخي خالي پرچم ورکړي نمرې به یې څو وي؟ 0 به وي، له 0 نه خو کمې نمرې نه ورکوي که نه. نو اوس که غواړې چې دغه ځای کې داسې یو رول جوړ کړې چې چېرته ته عدد لیکې باید له 100 نه زیات ونه لیکل شي، له 0 نه کم ونه لیکل شي. که چېرته د کوم ځای کې یو قانون وضع کوه چې په دغه ځای کې دی دومره عدد ولیکل شي، د دې نه دې نور نه لیکل کېږي، نو دې ته به بیا ډیټا ویلیډیشن وضع کوي. مثلا دا ځای ما انتخاب کړی او دلته راځي ډیټا ویلیډیشن کلیک کوي. ګوره دلته درته وایي چې څه شی غواړې. مثلا دلته اوس عدد لیکلي دي که نه، نو د عددو لپاره به هول نمبر کلیک کوئ. که چېرته تاریخ وي مثلا وایي چې تاریخ د له دغه نه زیات نه لیکل کېږي، له دې نه د کم نه لیکل کېږي، بیا ډیټ. که وخت وي بیا ټایم، که خط وي بیا ټیکسټ لینث. د اعدادو لپاره هول نمبر. دلته موږ سره قوانین دي چې موږ مخکې هم ویلي وه په هغه کې کنډیشنل فارمټ کې، خو هغه د شرط په بنیاد فارمټ ورکوه که نه. دلته د شرط په بنیاد لیکل کېږي. بس مثلا ورته وایي چې بټوین څه معنا؟ په منځ کې. ګوره دلته ورته وایم بټوین مینیمم اینډ میکزیمم. مینیمم یې څو وي، کم سے کم څو وي، او زیات څو وي. نو درته وایم چې مینیمم دی 0 وي او میکزیمم دی 100 وي. نو د دغو دوه ترمنځ د بټوین عدد لیکل کېږي، له دې نه اخواته دی عدد نه لیکل کېږي. اوکې اوس چې کله زه دلته عدد لیکم له 100 نه زیات ولیکم، مثلا ومې لیکل 100 انټر یې کړم، ګوره ایرر راځي. بیا ورته وایي چې ریټرای کړه. ګوره the value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. دا کوم ډیټا چې تا لیکل میچ نه کېږي که نه. ریټرای دوباره ټرای وکړه، بیا کوشش وکړه، یعنې بل عدد ولیکه، بیا عدد لیکم، بیا ګوره هماغه مسج راځي. که یې کینسل کړم هغه زوړ عدد چې کوم یې و هماغه راځي. که 0 نه کم ولیکم، 0 نه کم منفي عدد وي که نه، هم څنګه کېږي؟ ایرر راځي. او که هماغه د قانون مطابق عدد ولیکم، مثلا د 100 نه تر ګوره هېڅ مشکل به نه وي. دې ته ډیټا ویلیډیشن وایي. پوه شوې په دې باندې؟ بیا یې ګوره انتخابوم، بیا راځم ډیټا ویلیډیشن.
ډیټا ولیډیشن کې ګوره بیا دلته موږ سره انپوټ میسج راځي چې کله موږ دلته عدد لیکو زیات کم چې شي موږ دلته څه راخي میسج راخي ګوره یو دا میسج ده او یو بل دلته موږ دلته میسج ورکوای شو چې یو چا فهم نه وي مثلا عدد لیکي دلته ایرر ورکړي دی پوهیږي نه چې دا ولې دا ایرر ورکړي او ولیډیشن رول باندې خبر نه وي کنه نو ته کوای شي چې دلته یو میسج پرې دی د هرې خانې ته چې پلیز انټر نمبر بټوین دیس ټو یو میسج معلومات خاطر ورته پرې دی نو چې کله دلته ولیډیشن کلیک کې ګوره انپوټ میسج ده دلته یې ټایټل لیکم مثلا ورته وایم چې پلیز ټایپ نمبر بټوین 0 and 100 نو زموږ میسج د ښه راشي ټایټل کې د دغه لیکلی بیا هم میسج د دا شی نو اوس ګوره د هرې خانې سره به دغه میسج ښکاري وینې له دې نه خواته چې ووځې نه ښکاري صرف اور صرف په دغه منطقه کې د معلومات په خاطر چې که څوک عدد لیکي نو ورته معلوم شي چې باید دغسې ولیکل شي او که بیرته ریموف کوې بیا له دې ځای نه بیرته ځان چې مې ښکاره کوه بیا به او بل که غواړې چې دغه میسج چینج کړې کله چې زیات لیکې که غواړې چې دا میسج چینج کړې چې دلته یې ورته ولیکې نو بیا به دا ټول بیا سلیکټ کوو ولیډیشن دا ورې به ایرر ته راځي دلته به ټایټل ولیکې پلیز ټایپ نمبر هر میسج چې لیکې چې مقصد څوک پوه شي که نه اوکې اوس چې کله عدد زیات و کم لیکل کېږي څه شی به درته راځي بټنونه څو بټنونه لرو 3 ریټرای بیا به راځي دلته به عدد لیکي کوشش به ورباندې کوي وینې چې بیا بل عدد ولیکي مثلا زه وایم چې دغه عدد ولیکم کنسل چې زوړ عدد بېرته راشي او هیلپ کومک نو بل دلته موږ یو دوه اپشنه نور هم لرو که چېرته زه دا کلیک کړم ګوره دلته راځو دلته سټایل څه شی لیکلی ده سټاپ چې کله سټاپ وي دغه 3 بټنونه راځي ریټرای کینسل او هیلپ ته په هیڅ صورت کې نشي کولی چې کم عدد ولیکې یا زیات عدد ولیکې که چېرې دلته څه شی و سټاپ که چېرې وارنینګ کلیک کو اوکې کوم اوس ګوره که کله زه زیات عدد لیکم اوس ګوره میسج به چینج شوی وي اوس څو بټنه پکې دي 4 بټنه دي یس نو کینسل او هیلپ ده اوس وارنینګ درکوي چې تا عدد چې تا لیکلی ده د ولیډیشن خلاف ده یا زیات ده یا کم ده نو غواړې که نه غواړې که غواړې یس که نه غواړې نو که زه یس کومه د عدد همدلته پاتې کېږي خلاف ده خو درته وارنینګ درکوي چې دغه عدد ته لیکې خلاف د ډیټا ولیډیشن ده غواړې که نه غواړې اوس مثلا زه بل عدد هم لیکم که غواړم یس که نه غواړم نو بیرته به بیا چینجوم او که کینسل کوم هغه زوړ عدد به راشي او هیلپ کومک او که چیرته په ولیډیشن کې مونږ انفارمیشن کلیک کو بیا چې کله زیات یا کم عدد لیکې اوس به څه راځي اوکې کینسل او هیلپ صرف یو معلومات درکوي چې عدد دې ولیکو یا زیات ده یا کم ده نو اوس که اوکې کې عدد پاتې کېږي او که کینسل کې بیرته زوړ عدد راځي او که بیخي ولیډیشن نه غواړې نو بیا کلیر ولیډیشن دې بیرته ایسته کړه پوه شوې په دې باندې کلیر اوکې که ولیډیشن به بیرته ختم شي دې ته ولیډیشن پوه شوې تر دې ځای بس هم دومره